د پښتو د ډرامو یو مشهور اداکار جهانګیر خان چې کوم دی مړ شوی دی جنازه یې څه ټایم ده آیا دا رښتیا دي یا دروغ ټول حقیقت سره په دې ویډیو کې شیر کوم چې جهانګیر خان دا وخت کوم هسپتال کې دی کوم ځای کې دی مړ دی ژوندی دی نو راځئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ټولو ملګرو ته سلامونه امید لرم چې ښه به ملګرو څنګه چې تاسو له پته ده چې یاره دا کم پټو چې تاسو وینئ چې د 2-3 ورځو نه دا ډېر زیات وایرل روان دی چې یاره لاول خو جهانګیر خان ته د زړه دوره وشوه او په یو هسپتال کې چې کوم دی پروت دی سیر علاج یعنی علاج روان دی هارټ اټیک ورته شوی دی په یو شوټینګ کې یو فلم ډرامه جوړوله او ناڅاپي په زړه باندې درد راغی یعنې هارټ اټیک هغه حمله چې کوم دی پې وشوه او بیا هسپتال ته چې کوم دی راوړلی شو اوس د هغې نه پس چې کوم دی بیا پکې کرونا وایرس راوخت لاول هارټ اټیک و اوس بیا کرونا وایرس راوخت او بیا د کرونا وایرس د لاسه وایي جهانګیر خان مړ شو ټول لعنت شه په تاسو باندې که دا څوک چې دا دروغ وي په هغو باندې خدای هم چېرته تباه و برباد که چېرته د خپل پیج دپاره چېرته داسې یو څیز بل داسې په د روژې دپاره چېرته څه خبره وکړئ چې یاره دا به داسې کوي ذکر اسکار پکې کوي نو د کافر زامنو چې څومره هم دروغ دی هغه په دغه پیجونو باندې شیر کړي د پښتو جهانګیر خان اخري الفاظ د مرګ نه مخکې اخري الفاظ یې څه ویلي ښه بل پکې لیکلي د مرګ نه مخکې چې کوم نصیحت کړی خپل بچو ته خپل راروان نسل ته هغې څه ویلي هله جي جنازې به څه ټایم ده هله د کور ودانې جړی وینئ هله د بچو جړی وینئ کښېنئ مړه د معمولي ویورز دپاره د لږ ویورز دپاره چې کوم دی دومره دروغ څوک وایي ټولو ملګرو ته خواستی چې نه کرونا شته هېڅ هم نشته او نن سبا خو چې څوک مړ کېږي کرونا کې مړ شو که په خپل د لینټر نه به راوغورځېږي روغ رمټ سړی به د لینټر نه به راوغورځېږي هله په کرونا کې مړ شو لاول جهانګیر خان ته هارټ اټیک وشو او د هغې نه پس اوس کرونا شوه د کرونا نه پس مړ شو ټول دروغ دی ملګرو دا اوس چې تاسو کوم تازه پټو دا بل نوی وینئ نو دا د هغه تازه پټو دی چې یاره دا په دې کې دی بلکې چې زه به دا ووایم یاره علاج روان دی نو دغه کوم پټو چې ملګرو تاسو ولیدو دا د تازه پټو دی د هسپتال چې کوم دی دغه بل زوی به یا وینوسۍ وغیره هر څه چې دی دا ورسره چې کوم دی په څنګ کې پروت دی ناست دی ورسره او دغه چې کوم دی تازه پټو دی دغه نو فلحال ژوندی دی کوم ملګرو چې د هغه مینهوال دي د هغه خوښوي نو پکار دی چې یاره دوا ورته وکړي په حیثیت د یو مسلمان په دغه باندې چې یاره دا یو مسلمان دی اگر که موږ وایو چې یاره ډم دی زه بهرحال ډېر ملګرو ته وایي ډم دی د ده نه نفرت کوي نو په حیثیت یو مسلمان چې یاره مسلمان خو دی که نه نو ملګرو دا تازه ویډیو چې یاره جهانګیر خان فلحال بالکل ناجوړه به وي او بله دا خبره چې مرګ چې دی مرګ به راځي هر کس له د مرګ نه بچ کېدل نشته که ستا 1.5 کال عمر شي 400 کاله دی عمر شي مرګ به راځي مرګ به سکي جهانګیر خان به سکي ټول به چې کوم دی مرګ یو ځل سکو خو چونکې فلحال چې کوم دی جهانګیر خان چې کوم دی ژوندی دی دا داسې هېڅ قسمه دغه نه دي راغلی او مرګ به سکي خامخا نو ملګرو ته خواسته چې یاره د دوا ضرورت دی ورته چې کوم دی پکار دی چې یاره دوا ورته وکړي په حیثیت د یو مسلمان دا نه چې یاره دا ډم دی د راروان نسل دغه کو دا 13 ویډیو جمع کړي او پای کې پوره حقیقت و چې یاره که څوک یې خوښوي بس دوا ته وکړي څوک یې نه خوښوي اړو پکار نه دی چې دوا ته بیا کوئ نو کنځلو سره ستاسو کار څه دی نو ملګرو جهانګیر خان ژوندی دی که ویډیو مو خوښ شي ملګرو ویډیو سره لایک کوئ او زموږ دا باچا افیشل چینل چې کوم دی سبسکرایب کړئ دا داسې نوي حقیقت ویډیو دپاره